شیخ صاحب محترم د روژې نیولو څه فایدې لکه موږ خو فایدې پس نه ګورځو فایدې ما عبادت لري شیخ صاحب او دې کې هیڅ شک نشته چې روژه د یو حکیم ذات حکم دی موږ ته او د هغه هر حکم د بشماره حکمتونو فایدو نه خالی نه دی. دویم رب العالمین په بندگانو باندې دومره زیات مهربان دی چې مور او پلار په غومره مهربان نه دي. د مور او پلار مهرباني په بندگانو باندې په بچو باندې دومره نه د څومره مهرباني چې د الله تبارک وتعالى په خپل بندگانو باندې. دغه وجه ده چې کوم حکمونه الله په بندگانو فرض کړی دي چې د بندگانو ډېرې غټې فائدې دي. خو د روژې یو څو فائدې به ذکر کړو علی سبیل الاختصار. اولنۍ فائده دا ده چې په دې کې د انسان کې د تقوا صفت پیدا کیږي او دا فائده الله قرآن کې ذکر کړی ده یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے د ایمان والاو په تاسو روژه داسې فرض شوې ده لکه په مخکنو امتونو چې فرض شوې ده. دې دپاره دې حکمت دپاره چې په تاسو کې تقوا پیدا شي. تقوا هغه بهترین صفت دی چې انسان کې دا صفت راغلی که نه نو یو سل فایدې قرآن د تقوا دپاره ذکر کړي دي. دومره غټه خزانه موږ ته په روژو باندې معلومیږي. الله وایي ثم ننجي الذین اتقوا ونذر الظالمین فیها جثیا تلک الجنة التي الله وایي دا جنت دی نورث من عبادنا من کان تقیا. موږ په میراث باندې هغه چاته ورکوو چې تقواداري. جنت په تقوا حاصلېږي، جهنم نه بچاو په ده باندې راځي، بېشماره اجرونه. یو فایده کې تقوا. دویمه فائده دا ده چې د دې روژې په وجه باندې انسان ګناهونه رجیږي، ګناهونه صفا کېږي. لکه د الله نبی فرمایي ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینهن. نو ګناه انسان زړه ته د زهرو نه ډېر ضرر ورسوي. زهر د انسان بدن ته ضرر رسوي، هغه صرف د فاني دنیا خرابوي. او زړه ګناهونه د انسان زړه ته ضرر رسوي. ګناهونه د انسان ابد الاباد زندګۍ ته ضرر رسوي. څنګه چې امام ابن قیم رحمه الله فرمایي وضرر الذنوب على القلوب اشد من ضرر السموم على الابدان. دا زړه ته د زاد ګناهونو اثر د زهرو د اثر نه زیات. نو دا یو زهريله سیز دی ګناه او دا د دې په وجه صفا کیږي. د مخکې یو وایرس راغلی چې یا بدن ته چې وایرس داخل شي او چاته ویل شي چې دې بدن د دې وایرس د وجه نه تمري او د دې دپاره په 1,00,000 روپۍ باندې یو انجکشن د دا وتا ته استعمالیږي. د دې وایرس اثر به ختمیږي. خلک یې کوي هغه 1,00,000 روپۍ انجکشن او بار بار یې کوي. نو ګناه زړه ته د دغې وایرسو نه خطرناک وایرس دی. دا د روژې په وجه باندې الله رب العالمین فاکوي. درېیمه فایده یې دا ده چې روژه انسان د جهنم د اور نه بچ کوي. لکه نبي علیه السلام فرمایي روژه د جهنم د اور نه ډال. څلورمه فایده یې دا ده چې د روژې په وجه انسان جنت ته داخلېږي، بلکې جنت کې یو خاصه دروازه د روژې په وجه باندې الله انسان ته ورکوي. پنځمه فایده یې دا ده چې د روژې په وجه باندې انسان ته بې انتها اجر میلاویږي. ځکه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي رب کائنات فرمایي د هر عمل ثواب چې دی د 10 چنده نه واله تر 200 چنده پورې او د روژې ثواب الله وایي زما عبادت دی او زه د دې بدله ورکوم. او نور د انسان زړه په دې کې برابرېږي، د الله سره قوي تعلق قایمیږي، د ګناهونو نه نفرت راځي، ټولو عباداتو ته انسان تکړه کېږي، د الله رحمتونه حاصلوي. بېشماره فایدې په دې روژه کې الله رب العالمین کې ښودلي دي. ځکه ارحم الراحمین ذات چې په بندګانو یو حکم نازل کړی دی نو په هغې کې ډېرې فایدې. علاوه د دې نه دې کې صحي فایدې دي، طبي فایدې دي. د ټولو ډاکټرانو په دې خبره باندې اتفاق دی چې په بدن کې ډېرې بیماریانې د خوراک د ډېروالي د وجې نه پیدا کېږي. کله چې انسان ځان اوږې کې خوراک سکاک په ځان باندې بند کړي، ډېر بیماریانې د بدن هغه د دې په وجه باندې ختمېږي. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.